بیا راغلی یم د کابل ښار لیسې مریم ته. آوردیم 130 آوردیم 150 لیلا آمده. 20 روپا د ای فایده میگیره نو؟ 20 روپا. دا هرات کې جوړیږي؟ او دا هرات کې جوړیږي. او لاسي دي که ماشیني؟ نه دا کمپیوټري غاړه ده. ماشیني دي. مثلا که زه دلته اوس یو جالي خوښه کړم دغه توره جالي د دې قیمت څو ده؟ دغه جالۍ راځي په 1200 روپۍ. هغه جالۍ راځي متر 1200 1200 روپۍ. تاسو ته څومره تمامه شوې؟ نو موږ ته داسې فکر وکړه چې هغه تقریبا نو داسې 800 روپۍ تمامېږي موږ ته. نو سلامونه ستړي مشئ ګرانو لیدونکو، هیله یم چې روغ جوړ به اوسیږئ. د خپلو خپرونو په لړ کې نن یو ځل بیا راغلی یم د کابل ښار لیسې مریم ته. دلته به له خلکو سره خبرې اترې ولرو او د دې ترڅنګ د خرڅلاو په اړه به هم خبرې وکړو. هیله یم چې دا خپرونه له موږ سره تر پایه پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ. له موږ سره ملتیا وکړئ. ګران لیدونکو، دلته موږ سره بل قدرمن ورور دی چې دا دوکان هم د دې دی. په دې اړه به له ده سره هم خبرې اترې ولرو چې بازار څنګه دی او څنګه دي خلک شیان اخلي که نه. السلام علیکم ورور، ستاسو نوم؟ وعلیکم السلام، زما نوم ایام دی. محترمه ویلی شئ چې څنګه د بازار؟ والا ښه دی، شکر دی، فضل خدای دی. څنګه دي قیمتونه د دې ټیکرو؟ مختلف دي که ټول په یو رقم باندې؟ نه مختلف دي، مختلف دي. د 500 تر 400 روپو ټیکري لرو دلته. نو سودا لږ ذره تاثیر لري. کوم یوې ډېر خلک خوښوي لکه هغه ارزانه که قیمته؟ نه والا دلته اوس په هغه سټایل باندې چې وغږېږي ساده لږ ډېر اخلي. دا ساده لکه د ستا ټیکري غوندې یو داسې ساده ګلدار هغونه څوک نه خوښوي. تاسو وایئ چې دلته مختلف بیې دي، له 50 نه شروع تر 400 پورې. 400 یې کم ټیکري دي راښودلی شئ؟ 400 خامک دي. خامک دي لوی دي، د ریموتره وایي ورته کاتان. بیا خامک دوزي دي. د دوی د خامک په لاس شوی دی که ماشیني دی؟ نه ماشیني دي. بیرون نه راوړئ؟ پاکستاني دي زیاتره. دلته داسې ټیکري هم شته دی چې خپله داخل د وطن کې شوي وي یا مثلا زموږ ټکی د خارج ده، بیا دوغ چې کوي لکه هغه موړی لکه د موړی دغه ده. دلته بیا داخل کې جوړوي. دا بیا تاسو ته خویندې دغه مو داخل کې ټکی د دې ټکه شته، بیا دا هم داخل کې جوړوي. هغه هم داخل کې جوړوي. ډېر ښه. خپل ځان په اړه راته ووایئ، درس تحصیل مو کړی؟ تحصیل یاره 12 کاله پورې ما مکتب ویلی. بعد 12 کاله لږ جنګونه ول پخوا مسعود په وخت کې. بیا ما سپات شوم خپل اولادونه لرئ؟ اولادونه لرم. هغوی یو څنګه زوی مې دلته راځي کار کوي. درس هم وایي؟ درس پوهنتون کې امتحان ورکړو مګر ویې نه ویلې. 296 نمرې ویوړې په هغه کې روانشناسي کامیاب کابل پوهنتون کې. داسې خدایي مو نه ویل، هر څه چې ورته وایم ورشه درس دې ووایه. خپله شوق نه ښایي؟ دلته څنګه دلته شوق ښایي؟ د مکتب نه غلام حیدر خان مکتب نه اول نمره فارغه شو او ډېر لایق هم ده. انګلیسي او دا شیان ریاضي کې دا درس ډپلوم لري. دلته څنګه شوق ښایي؟ شوق ښه دی. نن هم داسې نه لکه ستا زوی دلته شوق ښایي چې کښېني؟ نن مریض ولاړو، زه نه یم هغونه. ښه ډېر ښه. څنګه دي ستونزې مشکلات شته دی کورنۍ که نه؟ والا حل کېږي په همدې باندې؟ نه هغونه خو لرو مشکل خو هر انسان لري، خو مګم هسې مشکل نه لرو چې حل نشي.
بیا هم ښه راغلاست. دلته موږ سره یو بل ورور هم دی چې له دې سره به هم د خرڅلاو په اړه خبرې اترې ولرو. سلام منور باشین. بخیر باشه همشیره، زنده باشی، آرام باشی. اسمتان؟ اسم ما معین هستم، کارگر هستم در لیسه مریم. کالای طفلانه میفروشین؟ بله بله، کالای طفلانه میفروشم. چطور است بازارتان؟ والا بازار خوب است دیگه، فضل خدا بازار خوب است. اگه نمیخوای اگر فهمید یک ذکر سر ما زیادتر آمده، خدا مهربان است، خوب است، فضل خدا میچله ان شاء الله. مثلا در روز چقدر فروش میکنین؟ روزانه دیگه روز 3000 4000 سودا میشه، دیگه فهمید فایدهش کم است، فهمیدی؟ روز یک 300 400 فایده میمونه. فایده میگیرین. چطور است اعضای فامیلتان چقدر است؟ اعضای فامیل دیگه نام خدا ما 13 نفر اعضای فامیل هستیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم دیگه. اینجا خدا مهربان است دیگه، اینجا زده و کنده هستیم که چه میشه دیگه، فهمیدیم؟ خدا میچلانه میچله. مثلا قیمت دریشگکتان چند است؟ قیمت هم دریشگک ما 1.5 میفروشیم. خودتان که آوردین بهتون خودم آوردیم 130 آوردیم 150 لیلام است. 20 روپیه دایی فایده میگیرین؟ 20 روپیه. خودتان دوستایتان مشکل داره. این مشکل چطور برتان پیش آمد؟ مشکل خورد بودم، مرا یک مرمی خورده بود در خورترکی، با مرمی بعد از اون مرمی مرا گرفت، اینم تو از اون وقت تا بالا فالج هستم. مقصد کار میکنم، وقتی خدا مرا با فکر کرده کار میکنم تا به می لحظه تا میل کار میکنم. کی در خانه نانآور دیگه هستم؟ نانآور خانه کلانش ما هستم، یک بیدرک با ما کمک هم کار میکنه دیگه. اصلی نفر خانه ما هستم. یعنی خودتان سرپرست خانه هستین. تشکر. اگر پیام خاصی به بیننده های عزیز ما داشته باشین میتونید بگید. دیگه پیام خاص اینه دیگه، فقط تشکری میکنیم مار کسی که فهمیدی مرد وریم تو مرا وره کار کنه، غیرت کنه، فهمیدی کار کنه، زحمت بکشه، مزد حلال پایم تو مرا وره پیدا کنه و بخورم. مردانه فهمیدیم تو قهرمانانه دیگه. سلامت باشین، در کارتان برکت. بخیر. ګران لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د ښار یوې بلې برخې ته راغلو چې دلته به هم له ګران او قدرمن ورور سره خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مه شئ. خیر اوسئ، مننه کور دې ودان. ستاسې نوم؟ زما نوم عبدالصبور دی او یو تن د دکانداران د لیسې مریم. د لیسې مریم یو تن دوکاندارانو څخه سئ. تاسې دلته د نارینه تکې او یخنونه خرڅوئ. څنګه د بازار مو؟ بازار شکر الحمدلله ښه دی، فضل خدا. خرڅلاو مو ښه ده؟ هو ښه دی. په ورځ کې څومره ګټه کوئ؟ په ورځ کې 2000 ګټه کوو. 1000 روپۍ د دکان کرایه راځي او 1000 روپۍ م کور ته وړئ. فایده 1000 روپۍ کېږي که نه؟ نه، فایده یې فایده یې 1000 روپۍ کېږي. بیا خو سم کار مو جوړ ده نو. شکر. ښه، ډېر ښه. ما ته ویلی شئ چې دغه یخنونه چې زما مخې ته پراته دي ښایسته دي ډېر. دا یخنونه په څو دي؟ دا د هرات غاړه دي او دا 2.5 متره ټوټې لري او شال هم ورسره دي. او دا په 3.5 زره موږ بیو، په 2100 2.5 زره خرڅوو. دا هرات کې جوړیږي؟ او دا هرات کې جوړیږي. او لاسي دي که ماشیني؟ نه، دا کمپیوټري غاړه دي. ماشیني دي. ښه. او دا هم فکر کوم هماغه شی ده که نه؟ فرق لري؟ بیا ډیزاین یې فرق کوي. څنګه دي دا خلک ډېر خوښوي که نه هغه نور واړه یخنونه چې وي؟ دا چې دي دا محفلي لپاره دي. خلک چې محفل لري همدغه شیان اخلي. و بعدش خلک چې دي بیا محفلي چې نه اخلي هغه رنګونه خوښوي. تاسې چې دا 2000 یا 3000 خرڅوئ، تاسو ته دا څو راځي؟ موږ 3000 نه خرڅوو، 3000 بیوو یې. بیا هم کیدای شي یو څوک جنجال ونکړي وایي خلي. 2600 2400 بیا خرڅوو. تاسو ته څو راځي؟ موږ 2100 روپۍ راځي، تمام شد. ګران لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ګورئ اوس هم راغلی سو د ټیکو یو دکان ته چې دلته به هم له قدرمن ورور سره خبرې اترې ولرو د بازار په اړه، د خرڅلاو په اړه او د قیمتونو په اړه به له دوی سره خبرې وکړو. سلامونه، ستړي مه شئ. وعلیکم ستړي مه شئ، خورې بخیر راغلاست. ښه یاستئ؟ خیر اوسئ، مننه. تاسو ښه یاستئ؟ شکر الحمدلله. ستاسې نوم؟ زما نوم حکمت الله دی. وروره څنګه د بازار؟ والا ښه دی. نو فروشات نو نظر ته د مخکې کالو اوس فروشات لږ زره ضعیفه شوی دی.
خو بیا هم شکر دی لږ زره چې دا څو ورځې بیا هم داسې بازارونه لږ زره خو ښه دي خو هغه مخکیني فروشات پاتې نه دي خو اوس بیا ښه دي لږ لږ خلک د خواوخوا فروشات او خرید او هغه کوي بیا هم اوس ښه دي بازارونه نه کوي له فروشاتو سره سم په قیمتونو کې تغییر تبدیل تغیرات راغلی ډېر راغلی دی لکه مخکې داسې فکر کوه موږ سره جالۍ وې د $15 وې $10 $15 اوس را رسېدلي $10 ته د $10 فکر وکړه چې په 2 روپۍ شوي دي نرخو کې تفاوت ډېر راغلی دی داسې تخفیفونه ډېر شوي دي په جنسو کې او ځکه بازار ته کتو داسې جنسو کې هم ډېر تفاوت راغلی دی اوس ښه دی نو بازار هم داسې ریټونه ډېر ښه شوي دي روزانه څومره ګټئ تاسې دلته والا ګټې خو موږ داسې مشخص معلوم یې نه دي نو داسې فروشات دی نو په ورځ یې کله 10 15 شل داسې مختلفه بازار دی نو داسې تارګیټ او داسې مشخصه نه دی چې داسې هره ورځ موږ دومره فروشات وکړو خو داسې نو مختلفه ورځې دي چې هره کم سوداګانې کېږي نو ډالرونه مو یادونه وکړله دغه تکې تاسې له کوم ځای نه راوړي موږ دا مال چې دی ټول چینایي دي نو داسې پکې خاص داسې یو نیم مال دی چې د دوبۍ دی خو دوبۍ دومره کم دی خو ډېر د چینایي مال دی او د چینایي مال بیا دومره ښه دی چې تخفیفونه ډېر لري که داسې فکر وکړه چې دا مال د دوبۍ اوسېږي د نورو کشورو اوسېږي او یو په 2 ریټو کې تغیرات لري خو چین دومره ښه دی چې مال یې لږ زره اقتصادي تمامېږي موږ ته مثلا که زه دلته اوس یو جالي خوښه کړم دغه توره جالي د دې قیمت څومره دغه جالۍ راځي په 1200 روپۍ هغه جالۍ راځي متر 1200 روپۍ تاسو ته څومره تمامه شوې نو موږ ته داسې فکر وکړه چې هغه تقریبا نو داسې 800 روپۍ تمامېږي موږ ته نو ډېره ګټه پکې نه خو هغه کوئ خو بیا داسې هغه ریټ نه کوو چې موږ هغه مثال که چاته وایي 900 روپۍ خو هغه نه وایي چې مه ترې کارته خو 1200 چې لا په دا 900 روپیو باندې سره جوړی شو داسې بازار نه دی چې هم داسې ریټ اوسېږي چې دغه ورته دا په 1.5 تمام دی په 100 در باندې خرڅوم خو هغه هم بیا نه کوي خو مجبور یو ریټ یو شی ورته وکړو هغې کې بیا لږ زره دا تکې هم چینایي دي دا ټول چینایي دا ټول دوکان چې وینئ مکمله چینایي مال دی پکې نور چینایي مال نه چې دوبۍ نه مو تاسې یادونه وکړله شته داسې دوبۍ نه دوبۍ داسې مال سره مخصوصه او داسې کم خو د دوبۍ مال لږ ډېر قیمته ته خو دوبۍ ته هم د نورو هغه نه مالونه ځي د نورو معاملاتونه ځي خو دومره ښه دی چې دا د چین مال بیا لږ زره ارزانه تمامېږي څنګه دا ستاسې په دغه فروشاتو یا دغه دوکان باندې کورنۍ پې چلیږي هو شکر دی هسې خپل هغه خپله کسب هغه نه خوشحاله یاستو الحمدلله شکر خپله روزګار او هغه پې چلیږي او داسې ناراضي نه یاستو هغه خپله کسب هغه نه راضي یاستو نه الحمدلله یوازې تاسې یاستئ په کور کې کار کوئ که نه ما یو بل ورور هم دی مشر دی هغه هم دی خو دغه هم وظیفه لري نو درس مو ویلی ما نو داسې یو اتم نه هم سم په پورې ویلي دی هغې نه اضافه نه ده وجه والا وجه نو دغه اقتصادي وجه هغه وخت کې خدای زموږ پلار به هغه راته ویل چې تحصیل ته ادامه ورکړه خو یو ورځ به په دوکان کې چې ومه نو 3 ورځې 4 ورځې به دوکان بند و زه به مکتب ته تللم او بیا به دوکان بند و خو بیا دغه د وجې نه بیا مکتب نو پاتې شو رانه بیا اولادونه لرئ او شکر هغوی درس وایي هغوی د درس وایي ډېر ښه الله دې ټولو مشکلات حل کړي که کوم خاص پیغام لرئ لیدونکو ته مننه خیر اوسئ نه تاسې نه هم ډېر یو جان مننه چې تاسې دلته موږ هغه ته راغلی مننه تاسې نه یو نړۍ مننه کور مو ودان ګران لیدونکو لکه څرنګه چې پوهېږئ موږ د کابل ښار ته راوتلي یو دلته له خلکو سره خبرې اترې کوو د دې په اړه چې بازارونه څنګه دي او خرڅلاو څنګه دی دلته موږ سره یو بل ورور ولاړ دی چې د اسکریم یا یو رستورانت لري فکر کوم نو د دې سره به هم خبرې کوو السلام علیکم ستاسې نوم وعلیکم السلام نوم مې سعید الله ده سعید الله جانه څه کاروبار کوئ دلته دلته زه ګارسون یم داخل کې کاروبار کوم رستورانت دی دې رستورانت کې څه خرڅېږي د رستورانت کې قابلي کباب برګر شورما شیریا اسکریم جوس مای کلچه پلاو دا څه دي څنګه دي مشتریان مو خلک درته راځي که نه والله الحمدلله شکر ده بس هر سړی د خپل قسمت خپل رزق پورې کوسي څومره څه خرڅلاو ښه دی بازار ښه دی الحمدلله بس کېږي بازار اساس شوي دي مخکې نه مخکې ښه او فعلا په دې ګرمۍ کې به د اسکریم او شیریا ښه بازار وي ماشاءالله ښه بازار مازدیګر کې بس موږ بس ګنګ سګول کې بیخي ستړي کېږي زیات بیخي زیات خسته کوي والله ډېر ښه ده څنګه یې ته خپله داخل د ادارې سره هماهنګي ښیي ورسره الحمدلله موږ تر سره ونه انډیوالان یو ته بېګانه څوک راسره نشته داسې ښه په خوشحالۍ سره کاروبار کوو ډېر ښه درس مو ویلی دی درس مو ویلی دی څومره پورې درس ویلی 12 کې پرېښی دی 12 کې دې پرېښی وجه څه وه وجه بس بېروزګاري وه بس کورنۍ مشکلات اقتصادي مشکلات کوم خاص پیغام که لرئ لیدونکو ته ویلی شئ خاص پیغام مې د درس له لحاظه د باقي ځوانانو دغه داسې هر سړی باید خپل تحصیل پوره کړي ما
تحصیل پوره نه کړي دغه حالات ته ورځم پردی مزدور شو خاص مې دغه داسې هر سړی به درس وایي کوشش وکړي چې خپل په پښو به خپله ودرېږي نه د بل چا لاس باندې کار وکړي ډېره مننه جان. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې د کابل ښار د لیسې مریم په برخه کې مو تاسو ته وړاندې کړله. د ښار په منځ کې مو د خرڅلاو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. هیله منده یم چې دغه خپرونه ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او د دې ترڅنګ معلومات مو هم لا زیات شوي اوسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک او سپېڅلي رب ساتم. د یو ښاد ودان او سرلوړي افغانستان په هیله.